په سلفو کې یو کس دی ابو الاسود رحمه الله، هغه خپلو بچو ته ویل چې یا بچو احسنت الیکم حین کنتم صغارا وکبارا وحین لم تولدوا. بچو ما تاسو سره ښه کړي دي چې کله تاسو واړه وئ بیا راغټ شولئ او چې کله لا پیدا نه وئ. نو بچو ویلي چې زمونږ پلاره چې واړه احسانات دي معلوم دي، چې راغټ شو هغه معلوم دي، مونږ چې پیدا نو لا دنیا ته راغلي نو تاسو زمونږ سره کومه خیر ښېګڼه کومه نیکي کوم احسان کړی دی. نو پلار جواب ورکړ چې بچو د پیدایش نه مخکې مې در سره ښه کړي دي، تربیت مې دله کړی دی، ښېګڼه مې کړې ده. هغه دا ده چې زه ګرځېدلم د ځان دپاره داسې ښځه چې ستاسو مور جوړېږي. اوس نیکه ښځه مې کتله، صالحه، دینداره، د ښه کورنۍ، تقواداره، باحیا، باپرده. د هغې په نتیجه کې هغه ستاسو مور شوه، تاسو نیکمله شولئ. Don't forget to like and follow Raana Studio.